يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. دا شوال میاش چې اخري هفته کې داخله ده. په دې میاش کې د اسلامي تاریخ لوی واقعات دا موږ ذکر کول چې دې کې زموږ دپاره یو عبرت دی چې د خپل اسلامي تاریخ یو یاد دهاني پکې هم ده او ورسره د اسلامي میاشتو حساب او د دې اهمیت دا واضح کول هم دي. د اسلامي کال دا لسمه میاشت ده او په دې کې مونږ ویلو چې د حنین معرکه شوې وه. د احد غزوه هم په دې کې شوې ده په دریم کال د هجرت. د خندق جنګ هم په دې میاشت کې شوی و څلورم کال د هجرت او اکثر وایي چې نه پنځم کال د هجرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم. په هغې کې د احد جنګ چې کله وشو نو په هغې کې مستقل جنګ نه و شوی، صرف مشرکانو او یهودیانو سره د مدینې نه محاصره وکړله، ګیر چاپیره د مدینې د بر او ښکته طرف نه راغله او رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینې د حفاظت لپاره یو خندق وکنستلو د یو نهر په شکل کې چې دا مشوره ورله سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه ورکړې وه او د الله نبی هغه مشوره د ملګري قبوله کړه دې دپاره چې دا مشرکان او دا یهود مدینې ته ډایرکټ نشي راتلی. که راځي نو خندق دومره لوی و چې نه ته انسان ټوپ والی شو، نه ته یو اس یا اوښ هغه هم ته دنګلی نه شو. یو ځل به دې خندق ته کوزیږي نو بیا به راخېږي، چې خندق ته کوزیږي مسلمانانو په غشو ایشتل نه شو راتللی، نو هغې کې څه جنګ نه دی شوی، هسې غشي مشي ورېدلی دي. یو میاشت بار ناستو یهودیان او د مشرکانو مختلف قبایل خرچې هم کېدلې، خوراکونه هم کول او هیڅ ګټه ورته حاصله نه شو. قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي چې په داسې حالت کې دی واپس شو چې لم ینالو خیرا، هیڅ خیر حاصل نه. سورة احزاب کې الله رب العالمین د هغې متعلق تفصیلات بیان کړي او په احادیثو کې اوږده تفصیلات دي، موږ تاسې اشاره وکړه. یو میاشت بعد په الله رب العالمین سیلۍ راوالوزوله
خیمې ول ورانې کړلې، څاروي وترېدل، کټوۍ واوړېدلې، کم چې خوراک څښاک و هغه هر څه ول برباد کړ او ډیر زیات د تکلیف سره مخامخ شو. یو طوفاني سیلۍ پرې راغله، الله ول دا زړونه مات کړه او یو بل ته ویل چې موږ هسې ناست یو خوراک څښاک کوو، مسلمانانو ته تکلیف موږ ونه رسوو، ځي چې واپس کېږو. ذلیله او دغه رنګه ناامیده واپس لاړه. د الله د نبي صلی الله علیه وسلم زبان دا د نبوت زبان و، هغې باندې یو خبره د الله نبي وکړله او هغه یو پیشنګویي بیا الله رب العالمین پوره کړله. رسول د الله نبي وفرمایل الآن نغزو ولا یغزونا. اوس داسې وخت راغی چې دې نه بعد به موږ په دې کافرو حملې کوو، دوی په نور موږ باندې حملې نشي کولی. د دې حوصلې ماتې شوې، ختم شو او دغه خبره الله رب العالمین پوره کړه. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په زندګۍ کې بیا په مدینه د دې نه بعد داسې هجوم نه دی راغلی او دې نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا حملې شروع کړل په کفارو باندې. نو دغه د خندق غزوه هم په دې شوال کې شوه. بیا اتم کال د هجرت باندې مونږه خبره کوله چې کله مکه فتح شوه، د رمضان میاشت او رمضان نه پس بیا دا میاشت شوه د شوال. څو ورځې چې د الله نبي صلی الله علیه وسلم په دې مکه کې واړولې او د مکې والاو سره هغه ښه سلوک وکړو، دا لږ وروسته مکې والاو سره هغه حسن سلوک وکړلو، د هغې په وجه باندې ډېر کافر هغه اسلام ته راغه، مسلمانان شو ښایسته اخلاقو د وجې. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غوښتل چې دا مکه زه داسې پرې نه ږدمه چې صرف دلته دې ځای نه ما شرک ختم که، د کعبې صفایي د بوتانو نه وکړله او سبا دا بارني قبایل بیا راشي او دوی هم حمله وکړي او دا مکه بیرته ونه نیسي. نو هغوی ته هم د اسلام دعوت ورکولو، خو هغوی د دعوت نه مخکې سرکشي وکړله. پای کې خاص کر د حنین علاقه کې چې کوم جنگ شوی دی، نو دا جنگ چې د څه په وجه باندې شوی دی، قرآن کریم کې الله رب العالمین د حنین د غزوې تذکره فرمایلې ده. سورې توبه کې دا کوم آیتونه چې ما ولوسته 50 او 26 آیت، په دې کې الله رب العالمین د دغه غزوې تذکره کړې ده. اصل کې دوه قومونه نورو سمرګریو، خو دا دوه بنیادي خلک، ثقیف چې دا د طائف خلک او حوازن دا دوه قبایل، دوی سبه نور مرګري شوي لکه جشم او نصر او د سعد بن بکر قبایل وغیره د مشرکانو دا اوس مرګري شو. دوی په مسلمانانو باندې د حمله پروګرام برابر کړ او د دې کوم سردار مالک بن عوف النصری چې دا د حوازن د قبیله سره تعلق ساتي او نوجوان جذباتي الک بیوقوفه او دا بیوقوفتو به کنه چې ته په خپل طاقت نازېږي او د بل د طاقت اندازې د لانه د لګولې دا خیالو کې چې مکه خود الله نبی ونی ولا او دا په منګه مرضی په دې نه مخ کې چې راشي راځي چې موږ به حمله وکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او زموږ تاسو د نبی د سينو چې په ګوټ کې بناستو بس منځونه به تش کول. هغه جهادي پیغمبرو، هغه یو ویښ انسانو، هغه ته د امت ور حوالو، هغه به د دشمن په یو حرکت نظر ساتلو، جاسوسان او مرګري به خوار کړیو چې ګوري دشمن سورانه خونه کوي. اطلاع وتراغه د الله نبی ته چې دغه کوم مشرک نوجوان چې د 10 کال عمر وده دا مالک ابن عوف النصری 10,000 لښکر تیار کړی دی او د الله د نبی د مقابله لپاره راضی او اراده لري چې په مکه حمله وکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سملګری مقرر کړو د دې د حرکات سکنات باندې نظر ساتي او مال راپورټ راکوي او بیا یو فیصله وکړل او دا ډیره ناشنا د حکمت نه ډکه فیصله و. هغه فیصله دا و چې الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل په زید دي چې دا مشرکان د حوازن او ثقيف قبيله دا خلق مکی ته داخل شي، منګ د مکی نه باروزو او وی سره جنگ کوو. دي کې ډیر ناشنا فواید
ډېر حکمتونه علماو لیکلي، خو زه به یو دوه ذکر کړم ستاسو د فایدې دپاره. یو فایده پکې دا وه چې که دوی مکې ته راغلي وی نو مکه کې د الله د حرمت ځمکه ده، بېځای خونریزي دا ښه نه ده. اگر چې د الله نبي ته اجازت و، الله ول اجازت ورکړی و چې د ځمکه د شرک نه د پاکولو دپاره تا ته اجازت دی د قتال، خو د الله نبي بیا هم دا نه غوښته چې په دې ځمکه باندې وینه تویه شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم غوښتل چې ښه په پوره من طریقه باندې د الله رب العالمین دا دین زه او د دعوت دا کار سرته ورسو. اوس چې مشرکان د دې حرمت پایمالوي نو د الله نبي ویل موږ به روزو. بل پکې غټ حکمت دا و که په مکه کې دننه دا جنګ کېدلی، کم چې پټ دشمنانو لا په مکه کې کمزوري مشرکان دې ته مړه ماران وي، دا مړ مار هم ډېر اوچت شي، نو چې د بار نه دا مشرکان لیدلی وی چې 10,000 کسان د الله په نبي را داخل شو، خو دوی خو ملګري کېده که نه، نو دننه به دوی ورانې کړی او بار نه به هغوی راغلی وی، نو نقصان د مسلمانانو زیات کېده. په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغوی انتظار ونه کړلو، بلکې وی فرمایل چې موږ ورځو او د دوی سره به جنګ کوو. د مسلمانانو تعداد 10,000 د مدینې نه راغلي مکې ته چې کله را داخلېده، او کم چې دا نوي مسلمانانو 2,000 ورسره دا شامل شو، نو مسلمانانو د لښکر تعداد څومره شو؟ 12,000 12,000 کسان شو. او کم چې د ثقیف او حوازن وغیره قبایلو د مشرکانو نو دا 10,000 کسانو، یعنی گویا کہ یو په درې باندې هغوی سیواو د مسلمانانو. همیشه چې څومره د اسلام او د کفر د معرکه او تاریخ ګوره، مسلمانانو تعداد هم کمی، وسایل هم کمی، خو هغه ایمانی قوت دی او ایمانی جذبه ده چې دې ته د دنیا یوه ټکنالوژي هم نه ټینګېږي. مسلمان د الله رب العالمین په مدد باندې بروسه ده، ظاهره کې اسباب هم استعمالوي خو په اسبابو یې بروسه نه ده، بروسه په الله رب العالمین باندې په هغه توکل کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه علاقه چې کومې ته حنین ویلی کېږي دې طرف ته روان شو. حنین چې دی دا د مکې او طایف په مابین کې یو وادي ده، د غرونو لمن ده، داسې علاقه ده حنین. دا جنګ په دغه ځای کې شوی ځکه ورته حنین وایي، غزوه حنین. د مسلمانانو قیادت هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کولو، او د مشرکانو د جنگ قیادت دقه نوجوان د 10 کالو مالک ابن عوف النصری چې د حوازن د قوم او قبیله دی، او د حوازن او ثقیف دا دوه قبیله د جنگي قبیله وي په عربو کې، او خاص کر په دې نخو وشتلو کې ډېر تکړه، غش وشتلو کې دا دغه زماني یو جنگي مهارت. مخکې نه د عربو به جنګونه ډېر کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه چې کله د مکې نه بهر وروته د جنگ دپاره، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه مخکې د دوی د احوال معلومول، او د دې دپاره یې صحابه مقرر کړه، او هغوی ته دا وویلې چې یاره ما ته د دې کسانو خبر راکوئ چې دلته کوم کسان را روان دي او دا کوم لښکر را روان دی، د دې په باره کې ما ته اطلاع راکوئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه مسلسل خبرونه ورته را رسېدل، او یو صحابي دی عبدالله بن ابي حضرد الاسلمي رضی الله تعالی عنه، دا یې دې دپاره مقرر کړو، ډیوټي ولګوله چې ته ما ته د دې مشرکانو د لښکر او د دوی د تیارۍ وغیره اطلاع او خبر راکوه. هغه وی په دې وخت کې د غر سر ته وختلو، او د هغه ځای نه د مشرکانو د دې حالاتو نظاره کول، او د دې هغه حرکات او سکنات هغې نوټ کول، او د هغې اطلاع به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکوله. دلته د عقیدې یو خبره واوره، دې دپاره چې زموږ ستاسو د عقیدې تربیت پکې وشي. هغه دا ده چې ډېر خلک دا یو باطل عقیده جوړه کړې ده چې پیغمبران یا اولیاء په غیبو باندې پوهېږي. دا د ټولو انبیاو سردار دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. که په غیبو پوهېدلی زموږ نبي عالم الغیب وی، نو سله یو صحابي ته وایي چې ته د غر سر ته وخېږه،
د دې لښکر اطلاع موږ ته راکوه او چې څنګه چللی کوم ځای کې پړاو اچوي څومره تعداد دی کوم ځای کې به دوی موږ ته پټېږي څه ترتیب کوي دوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره یو ملګري له دونه لا تکلیف ورکوي او د غرونو سرونو ته خېجوي او ویلي به ورته چې ما ته یو ښکاري که نه زه هسې عالم الغیب یم ما ته پته ده رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه عالم الغیب نه دی څوک چې د نبی یا د یو ولی په باره کې د علم غیب عقیده ساتي چې دا عالم الغیب دی دا د قرآن نه منکر دی اگر چې داسې نه وایي چې زه قرآن نه مانم په ظاهره کې وایي قرآن منم خو د قرآن عقیده دی نه مني دیو جن علماو د داسې انسان په باره کې دا ویلي دا مسلمان نشي کېدی داسې انسان مسلمان نشي کېدی چې د انبیاو یا د اولیاو په باره کې دا عقیده ساتي چې په غیب وپوهېږي ځکه دا صفت صرف او صرف د چا دی د رب العالمین دی الله تبارک وتعالی عالم الغیب والشهاده زر اخکارو پټو ته یو شان معلوم دی هغه لوی الله دا دغه صفت دی دا صفت انبیاو له ورکول دي پکار رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې دا صحابي چې کله وې دوله دغه به راوړه دا اطلاعګانې به وله راوړلې او دغه رنګه دې سره یو بل ملګری په تاریخ کې راځي یو بل صحابي دی انس ابن ابي مرثد هغه مو دا ډیوټي لګولې و او هغه ته دا ویلی چې ته داسې کار وکړه چې ته د دې علاقه کې ځنګلي غوندې علاقې وې لاندې دا بوټي وغیره دي دې کې اندازه لګوه چې دا خلک په کوم ځای کې دي نو دوی دا مراقبه کوله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورله راغی د نور د ډوبېدو په ټایم او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دې راورسېده د الله نبي ته وایي هل رأیت شیئا څه دې لیدلي دي نو ده ورته ویلې چې لا والله ای د الله نبي ما خو څه ونه لیده قسم دی دشمن هم دومره په هوښیارتوب پروګرام کوو چې دا صحابي هم پرې پوه نه شي وایي د الله نبي ما خو څه ونه لیده نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دله یو زیری ورکړ چونکې د مسلمانانو د حفاظت دپاره د غر سر ته ختلی ټوله ورځ غریب تیره کړله او دا هر عمل الله بدله ورکوي او خاص کر د مسلمانانو د دفاع دپاره څوک چې د مسلمانانو د ملکونو په سرحداتو څوکیداري کوي دا تش دا بېغمه خوبونه کوي او په ارام پروت دی دا به د چا د وجې نه وي که نه هسې خو نه ده څه ګپ خو نه دی نو دې وجې نه د الله نبي صلی الله علیه وسلم دته وفرمایل چې تا ډېر لوی د اجر کار وکړل ابشر زیری واخله فإن لك الجنه یقینا ستا دپاره جنت دی الله اکبر دلې د جنت زیری ورکړه او بیا ورته وفرمایل ما ضرك ما فعلت بعد اليوم دین بعد د نن ورځې نه بعد چې ته څه کې تا له ضرر نه درکوي کوم عمل چې کې ستا د عمل الله ته دونه محبوب شو دا ستا عمل الله رب العالمین دونه خوښ کړه بعضې وخت کې انسان داسې یو د دین دپاره یو د غیرت یو کار وکړي د الله رب العالمین د رضا دپاره داسې یو ښایسته عمل په اخلاص وکړي چې په هغه یو عمل ایسته الله وبخي د ده په دې یو عمل باندې سره دی چې نور هم ډېر اعمال خو دا یو عمل یې دومره قیمتي چې هغه یو عمل کافي شي جنت ته د داخلې دپاره په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګري تیار کړه خپل لښکر د مسلمانانو تیارو په دې کې یو ګروپ د خالد ابن ولید رضی الله عنه په قیادت کې تیار کړه هغه ولا مشر دویم ګروپ د هغې مشر شو زبیر بن عوام رضی الله عنه چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترور زوی دی او انتهایی بهادر انسان دا هم ډېر زړور انسان او درېیمه ډلې چې کومه تیاره کړه درېیم ګروپ د هغې امیر او مشر علی بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه هغې مقرر کړو علی رضی الله عنه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تره زوی دی او په خلفای اربعو کې څلورم خلیفه دی د مسلمانانو دا کسان یې برابر کړه د الله نبی صلی الله علیه وسلم او بیا دوی چې کله د دې ځای نه روان شو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې وخت کې د یو مشرک خواله ورغلی و هغه نه اسلحه اخیستله دې لپاره چې موږ په خپل وسایل برابر کړو هغه ورته دا غصبا ما نه اخلي د مکې یو مشرک و بعضې وایي صفوان ابن امیه یا بل ویل دا غصب په طریقه په زور یې رانه اخلي د الله نبي ویل نه عاریتا یې اخلم موږ استعمال کو بیا بیرته دله درکو واپس کني قیمت به دله درکو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د ملګري روان و چې کله د دې حنین دې علاقې ته ور داخلېدل نو دوی په غارونو یا داسې یو خپل چې کوم مورچې وغیره جوړې کړې پای کې پټ ناستو دا خلک او یو دم یې حمله وکړله
چې د دې هغه لکه توقع مسلمانان نه کوله چې داسې اچانک حمله په موږ باندې کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې کوم ملګري او صحابه کرام رضی الله عنهم نو یو دم هغوی منډه واخیستله او اصل کې وی وجه دا وه چې یو خو دا قشي ډېر زیات وورېدل او هر انسان که هر څومره زړور شي داسې موقع نه ځان بچ کوي، او بل اصلي وجه دا وه چې دا کم لس زره مسلمانان د مدینې نه راغلي د هغوی خو د الله نبي صلی الله علیه وسلم تربیت کړی، د هغوی خو زنانو کې هم دونه جرأت و چې حیران به شي ورته. لکه وروستو انشاءالله که موقع وه د ام سلیم رضی الله عنها قصه ورته وکړم په دې وخت کې. لا پاتې نور صحابه خو دا کم چې نوي کسانو دا 2000 چې کوم په مکه کې اوس ایمان راوړو د شرک نه راووتل اسلام ته راغله، دا نوي کسان شامل شو په دې لښکر کې. دا منډه اصل کې هغوی وواله او دا قانون دی چې څه کسان منډه ووایي دا نور جرأتمند هم ورسره پریشانه شي، افراتفریق خورېږي د هغوی د لاس. کم چې هغه لا تربیت یې نه و شوی او نوي مسلمانانو دا کم کسان دي د مکې هغه خلک چې اوس اسلام راوړو نه مهاجرین دي او نه انصار دي. مهاجرین خو ځکه نه دي هجرت یې نه دی کړی د الله د نبي او انصار ځکه نه دي چې دوی څه نصرت کړی دی. انصار خو د مدینې والا د دې کسانو منډه واخیستله. په دې سره دا ټوله مجمع دا لښکر منتشر شي. بله وجه دا وه چې قرآن کې الله دې آیت کې ذکر کړی دا کوم آیت چې ما ولوست. الله رب العالمین اصل کې دي مسلمانانو ته یو قسم یو تنبیه ورکوله، هغه دا وه چې مسلمانانو د خولې نه یو خبره راوختله. کله چې دوی روانېدل د بعضې مسلمانانو یو خبره وکړله، هغه دا وه چې لکه 10,000 کسان مونږ راورسېدو د مدینې نه او د مکې خلک مونږ ته ټینګ نه شو ثابته مکه په 10,000 کسانو ونیوله. اوس خو لا مونږ سره 2000 نور ملګري دي 12,000 کسان دا خلک به لا مونږ ته څه ټینګ شي. نو هغه بروسه کم طرف ته لاړه؟ خپل تعداد طرف ته لاړه. توجه خپل تعداد ته لاړه. نو الله رب العالمین په دې خبره باندې تنبیه ورکول غوښته چې داسې مه کوئ. او دا خبر الله قرآن کې ذکر کړې ده د سورة التوبه 25 نمبر آیت. لقد نصركم الله في مواطن كثيره، یقینا الله رب العالمین ستاسو مدد کړي په ډیرو ځایونو کې صحابو ډیرو جنگونو او غزوات کې الله ستاسو مدد کړي. ويوم حنين او د حنین په ورځ هم د سره مدد وکړو. خو د حنین په ورځ تاسو یو کار وکړلو، هغه دا اذ اعجبتکم کثرتکم، کله چې تاسو په تعجب کې واچولئ خپل ډیروالي ته ډیر په تعجب کې شو چې او مونږ خو ډیر زیات یو 12,000 کسان یو مونږ ته لا څوک ټینګېدی شي. نو دا خپل ډیروالي باندې به بروسه نه کې، په خپل ټیکنالوژي وسایلو باندې به بروسې نه کې، په دې به فخر نه کې، بلکې د الله رب العالمین په مدد باندې به ستا بروسې په رب توکل کې. نو دلته الله رب العالمین د دې ملګرو یو تربیت کول غوښته. دا مؤمنان دي الله رب العالمین تربیت کوي. الله فرمایي فلم تغن عنکم شیئا، د ډیروالي تاسو له هیڅ فایده در نه کړل، هیڅ تکلیف یې در نه لرې نه. او بیا الله فرمایي وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین، او دا فراخ ځمکه در باندې تنګه شوله، په تاسو باندې دا ځمکه را تنګه شوه سره د فراخوالي نه، چې لوی میدان در باندې تنګ شو چې اوس په کوم طرف باندې لاړ شو. او الله فرمایي بیا تاسو وګرځېدئ شا کوونکي دشمن ته هم شا را وګرځوله. په دغه وخت په دې وخت کې چې کله دا حالت راغو رسول الله صلی الله علیه وسلم په میدان کې ځان له ودرېده. نو هغه کوم چې لوی صحابو چې هغوی وکتل نو هغه وله زر زر بیا راټول شو. په هغې کې 12 کسان اول د الله د نبي څخه پاتې شوي، 12 کسان هغه و چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوا نه ونه خوځېدل. د هغې نه بعد بیا ورو 6 کسان د انصارو د مدینې دا راجمع شو او 33 کسان مهاجرین دا ورته راجمع شو. په دې وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی او دغه رنګه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سره دی او علی رضی الله تعالی عنہ سره دی او بعض نور صحابه چې د هغوی تعداد تقریبا 12 جوړېږي. یو پکې د الله د نبی صلی الله علیه وسلم تره دی عباس. د عباس आवाज غټو، الله ول لوی आवाज ورکړ.
نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا تروي چې د الله نبی وراره مخکې زور مکوه د غشو باران دی دشمن غشي ورکی د الله نبی کې دا جرأت او بهادری ډیره وه موږ له الله ډېر بهادر پیغمبر راکړه د الله نبی ویل تره ما پرېږده زه ځان له ورځم په 13,000 لښکر زما او ستا نبي ځان له ورځي دومره بهادري زما او ستا نبي له الله ورکړی وه هغه ورته وراره غشي ورېږي وایي غشي دې ورېږي که نه انا النبي لا کذب انا ابن عبد المطلب دا الفاظ د الله نبی ویلې زما او ستا نبي انا النبي لا کذب زه د الله نبي یم زه د الله اخري پیغمبر یم دا خبره د ګپ او د دروغو خبره نه ده څوک که مې نه پېژني انا ابن عبد المطلب د عبدالمطلب بچی یم د هغه نوسی یم زما د نیکه دلته یو ډېر لوی ریکارډ و په دې ځمکه کې زه د هغه نیکه نوم نشم بدنامولی چې مشرکانو نه دې وتښتم او دا میدان دې داسې پرېږدم تره نه پرېښود واګې ولې نیولې وې صحابو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سورلۍ واګې کلکې نیولې نو بیا ورته وایي تره داسې وکړم چې بیا ستا اواز اوچت دی نو یو اعلان وکړه چې دا ملګري راغونډ شي که نه چې د الله پیغمبر میدان کې ولاړ دی راځئ راجمع شئ ملګرو عباس رضی الله تعالی عنه اعلان وکړو د الله نبي مواز کو الی عباد الله د الله بندگانو زما خواله راځئ ملګرو او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم ترو عباس رضی الله تعالی عنه هغه په زور زور اوازونه وکړه د صحابو ته چې واپس شئ راغونډ شئ د الله د نبي صلی الله علیه وسلم خواته او فزان کې دا جرأت پیدا کوي په دې مشرکانو باندې ورشه صحابه کرام ټول راغونډ شو چې دا خبر الله تبارک وتعالى بیا ورپسې دغه آیت کې فرمایلی ده چې الله رب العالمین فرمایي ثم انزل الله سکینته على رسوله وعلى المؤمنین بیا الله تعالی سکینه را نازله کړه د زړه اطمینان را نازل کړ په خپل نبی صلی الله علیه وسلم او په ټولو مؤمنانو دا مؤمنان چې الله رب العالمین دا لږ وخت کې تکلیف ورکړو دا منډې واخسته دې کې د دې څه وشو تربیت چې آینده لپاره به په خپل طاقت او په تعداد غرور نه کوئ چې موږ دومره ډېر یو موږ له به څوک شکست راکړي نه په الله بروسه کوئ الله فرمایي بیا مې له زړه راکلک کړي ټولو له خپل نبي او صحابو له او بیا الله رب العالمین فرمایي وانزل جنودا لم تروها او الله رب العالمین هغه لښکرې را نازلې کړلې د اسمان نه د ملایکو چې تاسو نه لیدلې د مدد دپاره الله رب العالمین ملایکه هم راولېږل وعذب الذين كفروا او الله رب العالمین عذاب ورکو کافرو ته وذلك جزاء الكافرین او دقه سزا ده د کافرانو نو دا خبر الله رب العالمین قرآن کریم کې ذکر کړی ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم دینه بعد چې کله د مشرکانو دا شکست وخوړلو نو ډیر زیات هغه غنیمتونه راغله د مسلمانانو لاس او دغه رنګه هغه 12 صحابه کرام چې د الله د نبی صلی الله علیه وسلم سره پاتې شو په دغه سخت وخت کې دا غي نمونه هم امام ابن حجر العسقلاني رحمه الله هغه ذکر کړی فرمای یو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بل عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ بل عبد الله بن مسعود رضی الله عنه بل د الله د نبی ترو عباس بن عبد المطلب رضی الله عنه بل د زوی د الله د رسول د ترزوی فضل بن عباس رضی الله تعالی عنه او بل شپږم علی رضی الله تعالی عنه او وم اغا ابو سفیان بن الحارث او اتم د ضرورو چې هغه تربیعه ابن حارث وي او بل اسامه رضی الله عنه اسامه بن زید چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وسره وسوق شانته مینا کوله نه هم پکې داو لسم دا ورورو د مور د طرف نه د ام ایمن زوی هغه چې کوم دی هغه ولاړو په دې میدان کې او دغه رنګه دا دوه کسانو سره نور دا نمونه حافظ ابن حجر رحمت الله علیه ذکر کړی چې دا په دې میدان کې د الله د نبی صلی الله علیه وسلم سره پاتې شو ناشنا خبره بلا هغه دا لکه مخکې چې ما وویل چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې په دې زنانو کې ډېر غیرت شجاعت او بهادری پکې و چې په دغه بهادر زنانو کې یو زنانه ام سلیم رضی الله تعالی عنها ده چې د دې صفت په حدیث کې راغلی چې هغه اوږده واقعه ده د دې چې بچی سخت بیمارو او د دې خاون ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ مشهور صحابي دی او هغه صحابي چې دا غډیر ناشنا خپل یو چت تاریخ دی او کارنامې دي هغه معصوم بیمار او چې د الله نبی وسړي ربینه کوله
یو بلبل ساتلې وه د الله نبي ورته به ویلې هغه بلبله ته بیا مړه شوې وه ماشوم هوښیار نو د الله نبي صلی الله علیه وسلم به مو سره ماشومانو سره به مزاح کوو نو ده ته ویلي یا ابا عمیر ما فعل النغیر یا ابا عمیر ابو عمیر دې نه دا معلومیږي ماشوم له اسم کنیت کېښودی شي ضروري دا نه ده چې کله دې بچی وشي بیا به ځان ته وایي چې ابو فلان دا سنت طریقه ده چې نن زموږ زمانه کې ختمه شوې ده یا ابا عمیر ما فعل النغیر ابو عمیر هغه ستا بلبله څه شوله هغې ویل هغه ما نه مړه شوې دقه ماشوم بیمار شو او سخته بیماری باندې بیمار شو د ابو طلحه رضی الله عنه زوی او مور د ام سلیم رضی الله تعالی عنها دا زموږ د موضوع نه لږه بار خبره داسې د صحابیاتو دا همتونه درته ویل ام سلیم رضی الله تعالی عنها په کور کې د ماشوم آخري سلګۍ دې سته وفات شو سای ور بار نه ابو طلحه رضی الله عنه راغو ورځ یې ستړې تېره کړې وه پورته چې را داخل شو ښځې نه تپوس کوي ماشوم څنګه دی ماشوم خو وفات وکړ هغه ورته وایي هغه ښه په ارام او په سکون کې دی ارام سکون مطلب دا و چې بس ښه په اوږد خوب باندې وده شي وفات پوه نه شو هغه خاوند یعنې خاوند یې نه پریشانه کوو اوس به ډوډۍ مو نه خوري آرام به مو نه کي شپې ټایم دی نو اوس به زما خاوند ته تکلیف ملاو شي صحابیاتو کې ناشنا کمالات خاوندانو یې دونه خیال ساتي او دومره پکې د صبر او د استقامت ماده ده کله یې داسې وخت کې زنانه چغې ډېرې وایي صبر نشي کولی او په داسې وخت کې چې د بچې لاړ شي او دومره کم عمرې هغه دا خیال چې بس ماشوم به ښه په ارام دی وله ښه مزېداره ډوډۍ تیاره کړه طعام یې ورته مخې ته کېښود طعام یې وخوړ بیا یې ورته لا دا لا څه کې ځان یې ورته جوړ کړو ښایسته کړو تر دې پورې چې هغه ته خپل حاجت پوره کړو د خپلې بیبي او سهار کې شپه تېره شوله بیا د چې کوم غسل وکړه هغې نه بعد سهار ټایم کې چې ابو طلحه رضی الله عنه د شپې ښه مزېدار خوب هم وکړه نو سهار کې ورته د خپله بیبي وایي ماشوم وفات شوی دی ښه چا څه ویل بیګا وفات وه تا چې ما نه تپوس کړه ما ته چې ښه په ارام دی مطلب په اوږد خوب وده شوی دی د الله نبي خبره که مانځل هسې هم ځي مسجد ملګرو ته مو وایي چې جنازې وکړي هغه حیران دی تا ما ته بیګا ولې نه ویل وایي ما ستا خوب او ستا د صحت خیال وساته چې ارام به مو دې اوس خراب شي ټوله شپه د بچي د جدایۍ درد خو ډېر عجیبه درد او خوراک به مو ونه کړي نو دې وجې نه ما څه ونه ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغو چې مونځ وشوی د الله نبي بیګا خو داسې کار شوی د الله نبي صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل الله دې ستا په دې بیګانۍ شپه کې برکت واچي ناشنا دعا یې ورته وکړه بیګانۍ شپه کې د الله برکت واچو منه د دې بیګانۍ شپې نه د الله دله صالح بچی درکړي چې خپلې بیبي سره میلاو شوی الله رب العالمین ورلوی داسې بچی ورکړه چې د هغې بیا ټول اولاد د قرآن عالمان د الله د نبي دعا ونو بعض روایاتو کې راځي چې 9 بچي وشلو 9 واړه عالمان د قرآن و دقه ماشوم چې کله پیدا شو د هغه داسې ناشنا خلک دغه ام سلیم رضی الله تعالی عنها په دې وخت کې موجود ده د حنین په دې جنګ کې په دې سختو حالاتو کې ابو طلحه رضی الله عنه د الله نبي ته وایي ای د الله نبي زما دا کور والا چې د ام سلیم دا ما سره دې جنګ له راغلی او دا لاسه کې اتخذت خنجرا خنجر ورسره دی زنانه ده او دونه بهادره ده دا بهادري پکې ابو طلحه رضی الله عنه د الله نبي صلی الله علیه وسلم ته چې ویل د الله ما هذا الخنجر دې خنجر ته څه کې ام سلیم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تپوس کوي هغه ورته وایي دا د دې لپاره ما ساتلی که په مشرکانو کې کم کس زما خواته رانږدې شي نو زه زنانه ذات یم خپله دفاع به څنګه کوم په دې خېټه خو مې وله وس رسېږي چې دا کلمې ترې وباسم که نه چې کوم مشرک زما مخې له راتلو نو د هغې علاج به زه کوم دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د صحابو د زنانه و غیرتو نو د نارینه و د غیرت پې ته څه اندازه لګي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې د ماشومانو غیرتونه که دې وکتل حیران دریان به پاتې شي په مختلفو موقعو کې د هغې تاریخ چې لږ وګوري ته به حیران پاتې شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د دې زنانه په دې وخت کې صفت وکړل بیا چې کله دا جنگ شروع شو دا مسلمانان منظم شو الله رب العالمین دې ټول لښکر له شکست ورکړ
تقریبا په زرګونو بعضې روایت کې 6,000 کسان راځي چې دا خو یې صرف قید کې راوسته مسلمانان، او په زرګونو غواګانې اوښان دا چې دی په غنیمت کې میلاو شو، او داسې ګډې او بیزې ډېر غټ تعداد سره غنیمتونه راغلل. او الله رب العالمین سونا چاندي څه چې و مسلمانانو له ورکړه. په دې وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کار وکړو، او هغه دا چې کوم چې دا مشرکانو دا نوي نوي مسلمانان شوي دوی له رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې د خلکو له ډېر ډېر غنیمتونه ورکړه. سل اوښان یو کس له ورکول، یو کس له ورغی چې هغه سل اوښان ورکړه، هغه لاړې خپل قوم کې چغې والې، او د الله بندګانو وایي دا خو داسې پیغمبر دی چې د غریبۍ مریبۍ نه نه یېرېږي، ناشنا سخاوت. په هغه زمانه کې سل اوښان ورکول داسې وو لکه دې وخت کې چې ته 0 میټر سل پراډوګان یو کس له ورکړي، صرف یو کس له سل پراډوګان چې دا واخله دا ستا شو، دا څوک کولی شي؟ په دې زمانه کې تاسو ته څوک معلوم دی؟ نه دی درته معلوم، پنی پیدا کولی شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا کار وکړ، په دې وخت کې دا کم صحابه چې د مدینې نه راغلي مهاجرین او دا انصار، نو دې انصار خپل منځ کې ویلې وایي دا پیغمبر خو لکه چې په دې خپل کلي کې خوښ شو او غنیمتونه ټول د خپلوانو قومونو کې تقسیم کړ. یاره کې څه ګیله میله غوندې راغله. سعد رضی الله عنه د دې امیر و مشر د قوم، هغه ته مو دا ګیله وکړه. سعد رضی الله عنه د الله نبی صلی الله علیه وسلم ته ګیله وکړه، د الله نبی ته خو دا غنیمتونه چې څه راغله ټول دې نو خلکو له ورکړه. او دې کې د الله د نبی ناشنا حکمت هغه دا چې دا نوي مسلمانان دي چې احسان ورسره وکړم چې د اسلام نور مضبوط شي، کلک شي. دې ته دا پته ولګېږي چې مسلمانان زمونږ څه سپکاوی کول نه غواړي، مونږ اسلام ته راغو ګوره دونه احترام کوي زمونږ، مونږ د دوی وسورونه شو په اسلام کې او دونه مونږ ته د عزت په نظر باندې ګوري. رسول الله صلی الله علیه وسلم خو ډېر لرې سوچ کو، کله کله به یو نوی کس نوی ملګری هغه څه به ته ډېر احسان کوې په نسبت د زوړ ملګري، که زوړ ملګری خو کلک دی که نه، خو دا نوي ملګري څه احسان وکړه چې دی را کلک شي او دی تا ته را نږدې شي نور هم. نو دا ګیله چې کله د الله نبي خبر شه راغی سعد رضی الله عنه ته، سعد رضی الله عنه ته وایي دې قوم دې داسې ګیله کړې وه د الله نبي، ګیله یې وکړله او ګیله یې حق، موږ درسره کوم ځای نه را روان شوي، خامخا جنګ هم وکړلو، مکه هم فتح شو، الله دا غنیمتونه هم راکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل دا قوم دې لږ راغونډ کړه، دا د مدینې انصار راغونډ کړه، زه ته لږ یو 15 منټه بیان به خیر دی وکړم. الله اکبر، ناشنا خلکو صحابه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورغ او دغه انصارو د مدینې ته وایي ای ملګرو تاسو خفه شوئ چې ما دې نو مسلمانانو د مکې له دا سلسلو خان ورکړو، ډېر غنیمتونه او مالونه مې وله ورکړه. بیا ورته وایي تاسو سره زما څومره مینه ده تاسو ته پته ده؟ ستاسو د انصارو سره زما دومره محبت دی ځکه تاسو موږ له ځای راکړی دی په خپله مدینه کې، دې د خپل قوم خلکو زه وښکلم د دې مکې نه، او تاسو د عربو دشمني په سر واخیستله او مال هم ځای راکړ. ستاسو ما سره احسانات دي، زه ستاسو احسانونه نه یم، زما سره هیڅ مال دولت نه، تاسو موږ سره مددونه وکړه، مالونه او دولتونه مال او زما ملګرو له راکړه، زموږ سره په دین غیرتونه کړي. خو ملګرو زه تاسو ته یو خبره کوم، زما تاسو سره دومره مینه ده د انصارو د مدینې سره چې دا خلک که په یو لاره رواني نور خلک په بله لار روان شي، زه د خپلو انصارو ملګرو ته ګورم د مدینې چې دوی په کومه لاره ځي، زما په لاره دوی څه تګ خوښ دی، هغه لاره مې خوښوي چې دوی پرې رواني. الله اکبر، تاسو چې په کومه لاره ځئ په یو قوم کې ستاسو سفري، نو زه خپلو انصارو ته ګورم تاسو ته چې په کومه لاره تاسو ځئ هغه لاره او هغه دره زما خوښوي، زه تاسو سره مزلې کوم. بیا ورته یو بله خبره یې وکړه چې په هغې هغه ټول په ژړا شو، ورته یې ویلې دا نه خوښوئ خلکو اوښان واخیسته، تاسو به د الله پیغمبر ځان سره واخلئ او مدینې ته به روان یې. زه ستاسو ملګری یم، د الله نبي دا ستاسو ورسېده او د خلکو اوښان ورسېده. بس چې دا خبره هغوی واورېدله د ډېرې مینې د لاسه او د الله د نبي د دې محبت د وجې نه چې موږ سره دومره مینه ده، ټول انصار د مدینې دا په ژړا شو. د الله نبي موږ له چې ته 1 روپۍ هم نه راکې، دا ستا مینه موږ له بس، دا ستاسو دا محبت زموږ دپاره بس. ځکه په حدیث د بخاري کې راځي د الله نبي او حدیث ویلی، امام بخاري په باب قایم کړی دی چې بابو حب الانصار من الایمان، باب دی په بیان د دې خبره کې امام بخاري د ایمان شعبې ذکر کوي، یو دا ذکر کړی چې د انصارو د مدینې سره محبت دا د ایمان شعبه ده.
د الله نبی فرمایي چا چې د انصارو سره محبت وکړو زه مو سره محبت کوم او الله مو سره محبت کوي او که چېرته چا انصارو سره بغض وکړو زه مو سره بغض کوم الله مو سره بغض کوي صحابو سره بغض مه کوئ دوی سره مینه وکړئ او بیا وفرمایل حب الانصار من الایمان دی انصارو سره محبت کول د مدینې د خلکو سره دا د ایمان نښه ده دا د ایمان شعبه ده الغرض مقصد مې دا و رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د حنین غزوه دا په دې شوال میاشت کې دا راغلی وه بیا طایف دې نه پس فتح شوی هغه طایف چې اصل کې دا ثقیف قبیله چې دې وخت کې راغلی وه د هغه شي ورول دا هم د دغه طایف خلک دې نه بعد نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاړو د طایف د هغه قلعه محاصره یې وکړله او اخر دا چې هغه قلعه د طایف هغې فتح کړه او هغه هم دا د شوال میاشت شوال په میاشت کې ډېر نور ناشنا واقعات راغلي امام بخاري د دې شوال په اولني تاریخ چې شوال په اولني تاریخ وړو کې اختر یې کړ په هغې باندې وفات د امام بخاري رحمت الله علیه د شپې وفات شه د وړو کې اختر په ورځ باندې د هغې جنازه وشوه د ورځ دغه رنګه محمد بن سیرین رحمت الله علیه امام محمد بن سیرین تابعی دی د بصرې و دا هم په دې میاشت د شوال کې وفات دی چې د ده 10 بچي او هغه ټول وفات او د یو بیبي نه دا ناشنا خبره ده محمد بن سیرین رحمت الله علیه هغه مشهور عالم چې د خوبونو تعبیرونو کې الله ولا مهارت ورکړی تابعی ډېر اوچت عالم د خپلې زمانې 10 بچي د یوې بیبي نه الله ولا ورکړی او ټول وفات شو صرف یو بچی ژوندی و عبدالله بس نو ټول وفات شو ډېر ناشنا اوچت انسان او بل هغه مشهوره قصه چې وخت ختم دی صرف اشاره ورته کوم چې هغه معتصم بادشاه په زمانه کې عیسایانو د مسلمانانو په سرحد حمله وکړله د ترکی د طرف نه او هغه مسلمانه زنانې په قید کې واچوله او هغه زنانه چغه وواله چې وا معتصمه اے معتصم بالله د مسلمانانو خلیفه ته چرته چې ستا په حکومت کې یو مسلمانه زنانه د کافرو په قید کې او هغه ته بیا اطلاع ورسېدله هلته چې کوم مسلمانانو د دې زنانه دا چغې واورېدله معتصم بادشاه ته اطلاع وکړله مسلمانانو خلیفه و په هغه زمانه کې و یو زنانه د کافرو په قید کې راغه د نسوارو حمله وکړه د مسلمانانو په سرحد باندې او هغې تا ته چغه والې د مدد دپاره چې الله به درنه تپوس کوي ته چېرته چې زما تپوس نشي کولی ویلې ښه دا راته ووایې چې د دې عیسایانو نسوارو اهم مرکز کم دی وایي عموریه ده قسم یې وخوړو که په آرام کښېنم چې څو پورې مې د دین عموریه نه نیولې او بیا لاړی د ترکي هغه سرحد ته ورغو کوم ځای کې چې دا زنانه قید وه ټول لښکر یې وله قتل که شکست یې وله ورکړه او حتی چې هغه زنانې ازاده کړه وایي لورې وعده مې د سره پوره کړه ښه تا چې کله ناره ولګوله وا معتصمه او ستا چغه ما ته راورسېدله ما په هغې لبیک ویلو چې لورې در ورسېدم زه به ستا تپوس دا د مسلمانانو حکمرانان د غیرت نه ډکې کارنامې دغه واقع چې تاریخ لیکلی وی ګورئ د وا معتصمه دا تاریخ د معتصم بالله او د دې زنانه دا اوږده قصه ده او په دې تاریخ کې موجود ده هسې ما ورته صرف یو اشاره وکړله هغه واقعه هم د شوال میاشت کې راغلی وه داسې نور ګڼ واقعات راغلي غرض هم صرف په دې کې دا چې موږ مسلمانان د خپل اسلام د تاریخ نه لږ غوندې واقف شو نن دومره کفر یلغار کړی دی مغربي میډیا داسې وجیبه یلغار زمونږ په ثقافت زمونږ د آینده نسل په اخلاقو شروع کړی دی چې دوی نه ایمان حیا عزت ایمان اسلام د خپل اسلام سره بیګانګي دا یو ناشنا فکری حمله ده یو قوم د کافرو چې په چا مسلحه حمله وکړي د دې دومره خطره نه لکه څومره خطره چې فکری حمله ده او د انسانانو فکرونه خراب کړي او تباه کړي زموږ شیخ صاحب لګیاو بله ورځ په کوهستان اجتماع کې دا خبره ما وکړله په بیاړ کوهستان کې اجتماع وه زموږ شیخ عبدالسلام رحمه الله یو خبره کوله وایي ما له څه کسان راغه هغوی راته وویلې وایي چې اوس په مغرب کې دا یو تحریک روان دی او په یورپ کې هغوی وایي چې دا مسلمانان عیسایان کوي ما عیسایان ښه ډېر دي او صرف دومره وکړي چې مغرب پرست دی کوي چې د خپل اسلام هم نشي زموږ عیسایت ته دې نه راځي خو چې د اسلام نه واړوئ دا مسلمانان په اسلام عمل ونه کړي نن د مسلمان تاسو وګورئ څه حال دی مسلمانان د خپل دین نه دي خبر مسلمانان د خپل هغه مونځ د احکامو نه غریبانان نه دي خبر مسلمانان هغه ډېر مسلمانان له کلمه نه ورځي مسلمانان له مونځ نه ورځي
او ډیر مسلمانان هغه د روجي احکام نه پیژني روجه ټوله تیره شو په احکام باندې نه خبر حج له غریبانان رواني لکونو روپۍ لګي د حج په احکام نه خبر زکات په فرض شوی د زکات په احکام ځان نه خبري او دا رنګ نور د دین چې کوم مسائل دي شرعي لباس مسلمان ته نه دی یاد چې لباس سنت په کومه طریقه باندې دی او دا رنګ غم خادي په کومه طریقه باندې کول وکړ دي مسلمانانو له خپل دین نه ځان خبرول وکړ دي الله دې موږ له عمل کولو توفیق راکړي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل رب زدني علما کمل ګری تاسو کوي چې د خینی سره ناس ته کوم دی دا څنګه ده دې خبر ځان پوي کوي چې خینه چې کوم ده د دینه پرده کول او د دینه ځان ساتل دا لازم دي دې سره لاس ملاول حرام دي د اوخي د خینی سره لاس ملاول حرام دي په دې ځان پوي د خینی سره په ځان لځي کې ناستل حرام دي د دې نظام ساتل وکړ کوم انسان چې دا کار کوي دا د الله حکم ماتي دا بے حیا انسان دی زمونږ لکه څنګه چې تاسو ویلې غټ غټ احکام دي د اسلام او زموږ مسلمانان باغی باندې خبر نه دي څومره د افسوس خبره ده دا رنګ د جدید دور آلات او دا لوډ سپیکر باندې مونږ کول څنګه دي ابل ورځ ماته دا په نت باندې په واتس اپ هم چا دا سوال لا لګل چیرې یو کس ویلې یو مفتی کوم ځای کې بیان کړی دی چې په دې لوډ سپیکر باندې مونږ کول چې دا ناروا دي دا لاندې کارغان دي غریبانان یا خاپیرکان بوته خاپیرکان دي غریبانان دا جدید وسایل دي لوډ سپیکر ته موږ فرض وي نو ته واجب وي نو ته مستحب وي یو ذریعہ ده اوس که چرته دا نه نو هغه ځای پر زما आवाज رسیدل بل مشکل مړای به مډیر دغه کیږي تکلیف برات ډیری چې څه چغه وا په یو ذریعہ ده وسیله ده د دین لپاره استعمالېږي خلکو ته یو سہولت دی بده کې او دا رنګه په دې کې مونږ کول دا یو سہولت دی مسلمانانو لپاره نن سار په خپل جمع ولاړ وظیفه نیم پوي شوی دي ځنه چې زه وتم دی لکه تمام ما خو دا قرات وانه ورید زمونږ د خلک په ارشي کې کار لري زمونږ د خلکو خپانه شي ګور په دې باندې سکاری نه غریب مازغن اور ختم شوی دا پکې دسي لګیدل او دا دسي پکار دا او دا ماربل دسي لګیدل او دا پیلر خود دسي جوړ دی او دا خود دسي دی او دا غړی غلطه لګیدل دا الله باندې په قلاره کې مونږ کو زپ مخه دی ښه سره پارشي کې کار لري مسلمان په ذل اعتراضات نه کوي دا عرب ملکونو ته شلاړ شي بس امام راشي په خبر بټنو یو خسته بس نوټ سپیکر وزن ته ولګي خمزیدار بس موږ به کوشي خمزیدار بس بند نه څوک خبري کوي نه څوک شور کوي قلاره خلک خاموش خاموش زمون خلک وزګار دي دا پښتانه سیمه د بنی اسرائیل رد دي خوراغله کنه دا نسل یار شي کې کاری چې موسی علیه السلام ته غواړه لکه څنګه عمر به سمري رنگ به سمري دا چل دی واغه سو کوی یو قاری صاحب زما خو سفر ډیری کیږي دا خبره لګه وګد شو معذرت غواړم چې پقارو خپل د مقتدیان ته پقار مال ولی پقاری یره ویلي زما په دې مقتدیانو کې ودې کسان دي ماته وای چې خزه وته په کور کې چې پیاله ته شکی بل پیاله کې وته چی نه چي او چې دل ترای شو بس داسې وکړه قاری صاحب داسې وکړه ماشوم ته داسې سبق خایاو دا قرات چې کې داسې کوه چاته وستا تیز आवाज دی چاته وستا په مزه आवाज دی لکه وای ما وته چې داسې کار وکړه چې دا جمع نور تر کوه او دې ځکه کې نه دي ماشومان ته دا سبق هم تخایا دا ټول کارونه تکوه تکړش بعضی شي کې کار لرل نه وکړ اسی دا به خاص کر دا قرآن قاریان دا الله والا خلق دی حدیث کې راځي د الله نبی ونه قرآن ولا الله والا د دین ازار و دعا خستل نه دی بګا دین دعا په کار جمعوال شکریا دا زغپل ملګرو ته داویم په تور د شکریا ډیر مرګري ماته دا تپوس کې جره دا سفر استادونه ډیر کیږي نو ستاب مسجد کې بیا سو کې زویم الحمدلله دون ډیر قاریان دي چې زنه ما ار یو مخکې خصوص پات کېږي نه د جمع شکر وباسه بده باندې الحمدلله دمر ملګری دي دا خستانه او جوانان لکان دي ځوانان لګي لو فریق دا ته مخکې کېږي جمع درکې خمزیدار دې تنگول پریشان کول دا نه دی پکار هزار ما اخلي بلکې شکریا ادا کړه 2 کاله مخکې زبرول تلاړو
تکړه ملګری دی ولې حدیث ملګری دی او په سعودي کې یو ځای بل ځای پاتې کېږي ښه مالدار دی د جومات امام یې نه و هلکه دا څنګه چل دی یاره بس امام هم نه دی ساتلی ما ستا د ماشومانو سبق بس وایي نشته دی د خلکو امامان نشته په مسجدونو کې خطیب نشته چې خطبه وله وکړي الحمدلله دلته هر قسم سهولیت هغه تاسو ته مهیا دی نو په دې ناشکري نه ده پکار د یو ملګري بیمار دی کور کې وایي هغې ته دعا وکړئ الله رب العالمین دی ورته شفای کامله ورکړي ټولو بیمارانو ته الله رب العالمین شفای کامله ورکړي صفونه برابر